د پاکستان پخوانی دوست او ملګری سعودي عربستان پاکستان ته سخت غوسه شوی دی او پرې بندیزونه یې لګولي. دا چې د سعودي او پاکستان کړکېچ په څه زیات شوی دی دلته په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. ترنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. سعودي پاکستان ته وایي $1 بلیون مجر راکړئ، تیل هم در باندې بند شول. سعودي عربستان د کشمیر موضوع په تړاو د اسلامي همکاریو سازمان غونډې د نه رابللو له وجې په پاکستان په غوسه دی او په مقابل کې پر دغه هیواد خپل پور او تیل بند اعلان کړل. د راپورونو پر اساس سعودي دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې پاکستاني چارواکو وویل د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان یا OIC نشي کولی د کشمیر موضوع کې مرسته وکړي. سعودي تیره اونۍ پر پاکستان فشار راوړ چې دوی $1 بلیون دی ورکړي، پور دې بیرته وګرځوي او دې وضعیت پاکستان ډیر سخت وارخطا کړ. دغه $1 بلیون پور د هغه $6.2 بلیون مرستندویه پیکیج یوه برخه ده چې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د 2013 کال په نومبر کې پاکستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان کړی و. د مرستې په دې پیکیج کې $3 بلیون پور او د $3.2 بلیون تیل ورکول شامل و. اوس پاکستان هڅې پیل کړي چې دغه وضعیت مهار کړي او یو شمېر هیوادونه یې سعودي ته واسطه کړي هم دي چې اړیکې ورسره بیرته ورغوي، خو سعودي په غوسه دی او سمدستي د رد ځواب ورکړی دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر د موضوع په تړاو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د غونډې رابللو هڅې هم پیل کړي خو بریالي شوي نه دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.